السلام علیکم دا زموږ سره د دې کورس لاست اپیسوډ دی نو په دې ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې په پکسل لیب باندې د کارټونانو لپاره تمنیل څنګه جوړیږي نو د ټول اول په پکسل لیب اوپن کو نو په دې 3 ډاټ باندې به کلیک واخلو بیا په ایمیج سایز باندې کلیک واخلو بیا په کسٹم باندې کلیک واخلو او په دې کې به د یوټیوب تمنیل سلیکټ کو د دې نه پس په لاندې پر سرکل باندې کلیک واخلو او بیا به پر امپورټ باندې کلیک واخلو نو دا به موږ ګیلری ته انټر کی نو په دې کې به زه د تمنیل لپاره یو بیک گراوند سلیکټ کم نو دا به زموږ سره سکرین ته راشي د دې نه پس په لاندې لږ سکرول وکم په ریلیټیو سایز به کلیک واخلم په دې کې به دا ویډ 100% ته ورسوم د دې نه پس په دې لیر باندې کلیک واخلم او دا ایمیج به لاک کم د دې نه پس په یو ویډیو کولاو کوم یو سکرین شاټ پته واخلم او اوپن بکم بیک گراوند ډاټ بی جی په اپلوډ ایمیج باندې کلیک واخلم او ګیلری ته به انټر شم او دغه سکرین شاټ پورته اډ کم د لګ انتظار نه پس په دغه بیک گراوند ریموو کی او دا به ډاونلوډ کم او واپس پر راشم پکسل لیب به اوپن کم په دې سرکل باندې به کلیک واخلم او بیا پر امپورټ باندې کلیک واخلم او موږ چې کوم سکرین شاټ نه بیک گراوند ریموو کوو هغه به اډ کم د دې نه پس پر تصویر په یو ځای باندې پټ کو او بیا پر سکرین باندې کلیک کو نو زموږ سره به ډرا اپشن راشي نو د دې ډرا پر اپشن باندې به کلیک واخلو بره د سرچ د نشان ښکاری نو په دغه نشان باندې به کلیک واخلو او دا به رازوم کو نو زه غواړم چې د دې خپل سره شیډو اډ کم چې دا ریالیسټیک ښکاری نو په دې کې به د پین د سایز سره لک چیل چاړ وکړو د بلر سره به لک چیل چاړ وکړو او بیا به د خپل لاندې شیډو ډرا کو نو ما د ځوانو تصویرونو خپل د شیډو وکړه نو زموږ سره د شیډو کار مکمل شو نو پر ټیک نشان باندې به کلیک واخلم او د دې سرچ په دې نشان باندې به کلیک واخلم نو دا به زموږ سره واپس وړو کې شي د دې نه پس بیا په امپورټ باندې کلیک واخلم او دغه پکچر به اډ کم نو دا به زه کراپ کوم او صرف په د ماشوم د پکچر راولم او سایز به وړو کې کم او په بیک گراوند کې به ولګوم او بیا به پر کلرز اینڈ فلټر باندې کلیک واخلم نو په دې کې به سچوریشن وغیرہ برابر کم او د دې نه پس په لاندې لک سکرول وکم او په دې ریس کلر باندې به کلیک واخلم او د ډیپند په دې نشان باندې به کلیک واخلم او د دې کپلو د کلر به ریموو کم نو دا تاسو کتای شئ چې څومره مختلف ښکاري او داسې فیل ورکوي لکه چې په کلي کې د اخیسته شوي وي د دې نه پس نمبر دی د ټایټل نو لاندې به په دې ای نشان باندې کلیک واخلو په ایډ ټیکس باندې به کلیک واخلو او په دې ایډیټ باندې به کلیک واخلو او دا ټیکس په ایریز کو او د دې نه پس په پښتو یا اردو کې یو اټریکټیو ټایټل ورکو نو دا ویډیو زموږ سره د سوالګری په باره کې وه نو زه به په دې ټایټل کې ولیکم بیچاره بوډا او د دې نه پس په لاندې لږ سکرول وکړو په دې ای بي باندې به کلیک واخلو او بیا به په دې مای پونټ باندې کلیک واخلو نو زما سره چې دا څومره پونټس دي که دا تاسو ته پکار نو په ډسکرپشن کې لینک پروت ډاونلوډ کړئ نو زما پکې دا یو سټایل خوښ شو نو دا به سلیکټ کوم او پر اوکې باندې به کلیک واخلم نو زه اوس غواړم چې د دې د کلر چینج کم نو لاندې به لږ سکرول وکم او پر کلر باندې به کلیک واخلم نو په دې کې به د خپل خوښ یو کلر راولم نو زه غواړم چې د لیکل خلکو د صفه ښکاري او مشکل ورته نه وي نو د دې لپاره به د یلو د بلیک کمبینیشن بیسټ وي د پونټ کلر به یلو راولم او واپس په لاندې لږ سکرول وکم او په سټروک باندې به کلیک واخلم او په دې کې به بلیک کلر سلیکټ کم او دا ټایټل به په داسې ځای ولګو چې خلکو ته ښکاري چې یوټیوب کله ستاسو ویډیو خلکو ته ریکمند کوي نو چې هغوی ته په لوستو کې اساني وي نو د دې تمنیل هر سره پرفیکټ صفه ښکاري نو د سیو کول لپاره به بره پر میموري کارت باندې کلیک واخلم فارمیټ په جی پی جی واخلو کوالټي به الټرا واخلو او پر سیو ټو ګیلری باندې به کلیک واخلو نو دا په زموږ سره ګیلری ته سیو شي نو زموږ تمنیل تیار شو دا اوس موږ په یوټیوب ورکولای شو دا کورس ما ډیر زیات شارټ جوړ کو او په دې کې زما ډیر زیات ټیم خراب شو د اپریشیټ کول لپاره صرف دا ویډیو لایک کړئ او په دې کورس کې چې په کوم اپیسوډ هم نه پوه شوی نو هغه کمنټ وکړئ نو بل ویډیو به لازمي جوړ کړم د کورس د خاتمه په دې ځای باندې کوم خو دا چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې په دې چینل باندې به تاسو ته کورسز ملاوي کې او هغه بالکل مفت نو چې دا چانس تر نه مس نشي یو بل کورس را روان دی نو په انتظار اوسئ د الله پامان